حدیث شریف کې راځي چې کله پر یو سړي باندې ناجوړي رااله یوه شپه په ناجوړي کې تېره کړه او دی د الله پر دغه فیصله چې ناجوړي د پر دې باندې راضي و او دا ویل یا الله ستا فیصله ده بس پر ما دې کړې ده د ناجوړۍ زما پر سر و سترګو باندې قبوله ده. وایي چې کله سهار د ناجوړۍ سره پورته کېږي الله تعالی د ګناه څخه داسې صفا کړي که یوم ولدت امه لکه په دغه شپه چې دی د مور سزو کړی او سړی چې د مور سزو کړی د هغې په عملنامه کې وزره ګناه نه نو چې کم چا شپه په ناجوړي کې تېره کړله او پر هغه ناجوړي باندې صبر وکړي الله تعالی د ګناه څخه داسې صفا کړي. مصیبت راځي او زندگی د مصیبتونو یو داستان دی ځکه دا زندگی زموږ دپاره جیلخانه ده. خلکو په جیلخانه کې در اوسه چا راحت نه دی کړی. په جیلخانه کې سړی د ډېرو خلکو در لاس لاندې دي. د سړي خوراک د خپل مزاج مطابق نه وي، د سړي خوب د خپل مزاج مطابق نه وي او د سړي د ژوند تېرولو یو ترتیب د سړي پر مزاج باندې برابر نه وي. نو دلته دا دنیا هم الله تعالی زما او ستا دپاره جیلخانه جوړه کړې ده. نو په دې جیلخانه کې مصیبتونه خامخا راځي، ستړیاوې خامخا راځي، مشکلات خامخا راځي. کله پر سړي باندې ناجوړي راسي، کله پر سړي باندې مسکنت راسي، کله پر سړي باندې بله پریشاني راسي. خو لیکن ما درته ویل راوستونکی الله دی او چې کم ذات یې راولي هغې په دې راوستلو کې ډېر غټ حکمت لري.